ملګرو پښتو اپ چینل سبسکرایب کړو او دینا بعده د بیل بټن ووایو چې موږ نوې ویډیو ستاسو ته تر ورسیږي. ناست په تمه ستا د خپلوي یمه زه دومره د عقل نه خالي یمه. ناست په تمه ستا د خپلوي یمه زه دومره د عقل نه خالي یمه. زه خو د میږي په مرګ خفه یمه. زه خو د میږي په مرګ خفه یمه. زه د ژوندانه دومره حامي یمه. زه خو د میږي په مرګ خفه یمه. زه د ژوندانه دومره حامي یمه. وس که د حج نه لرم د خدای امر. وس که د حج نه لرم د خدای امر. مخ چې د مور وینمه حاجي یمه. مننه. وس که د حج نه لرم د خدای امر. مخ چې د مور وینمه حاجي یمه. زه چې ستا په لاره باندې نه یمه. زه چې ستا په لاره باندې نه یمه. خود به وایې دا چې دوزخي یمه. مننه. ولې دې څوک ډډه رانه نه کوي؟ ولې دې څوک ډډه رانه نه کوي؟ مخ چې د زړه چاو د زندګي یمه. سوال دی چې بنده ته چرته نه کوم. سوال دی چې بنده ته چرته نه کوم. دغه د مثال د بندګي یمه. سوال دی چې بنده ته چرته نه کوم. دغه د مثال د بندګي یمه. مننه. زه دې خوشحالي وکړم په کم جواز. زه دې خوشحالي وکړم په کم جواز. زه چې د ازله نه فاني یمه. مننه. دومره په مذهب باندې پوهېږم. دومره په مذهب باندې پوهېږم. زه اقبال صاغر محمدي یم. د چا شاعري نه تاسو متاثر یو ډېر زیات؟ اصل چې شاعران خو چې دي د موږ مشران چې څوره شاعران دي د پښتو. صحیح. که د موږ په خپلې لکۍ ضلع چې دي، که هغه بنو چې دي، که پېښور پله دي، که شمالي اضلاول دي، که جنوبي اضلاول دي، دا د موږ لپاره ډېر زیات غټ مقام لري. د موږ چې کم مشران شاعران دي. خو چوره پورې چې د ما خبره ده، زه خو په بنیادي توګه باندې لکه د رحمت الله درد صاحب شاعري نه ډېر زیات متاثر یم. د درد صاحب شاعري نه پښتو چې هغه خو چونکې ما د هغه خبره ته وکړه چې هغه د پښتو شاعر هم نه ده، خو د ده شاعري به ما ته مزه ډېره زیاته راکوله. نو زه ډېر زیات ځینې متاثر شم په دې وجې که پښتو چې زبان ته موږ رایسو، نو موږ په خپلې ضلع چې اصل چې شاعران خو د موږ ټول چې دي دا د موږ لپاره د فخر وړ دي. حمید الله جان تبسم صاحب ده، اسلم خان تسنیم صاحب ده، او عصمت الله سپرلی خیل صاحب ده، افګار بخاري صاحب ده، رحمت الله در صاحب ده، اقبال بالول صاحب ده. داسې نور ډېر زیات شاعران دي، ډېر کوچني کوچني شاعران دي چې په هغه باندې موږ فخر کوو. خو چونکې چې خپلې طبع شاعر دی سړي، نو هغه ما ته د رحمت الله در صاحب شاعري دا موږ ما پاره د دیوانه صاحب چې دا د فخر وړ ده. دا یې ما یې کلي ده، زه د سره ناست ولاړ یم. خو چونکې هر سړي یو خپل مزاج یقیني یو خو د صفاتو چې به زه دومره ووایم چې د ده شاعري داسې ده د در صاحب په شاعري چې دا یو صفت ده چې هغه په غره چې شپونکی چې دا د عمل پیږي، دا د ده په شاعري پیږي. دومره اسانتیا ده د ده په شاعري چې نو زه د ده شاعري چې ده په دې وجې ما ډېره زیاته خوښه ده. د در صاحب شاعري حوالې سره چې څوک هم خبر کوي، اصل خبره دا بیانوي چې د در صاحب شاعري چې ده هغه ډېره سلیسه ده، بالکل اسانه ده، او هر قسمه خلک، که ماشوم ده، که نوجوان ده، که بوډا ده، د ده شاعري یادوای سي په اسانه. بالکل. اوس که زه ووایم که نه نادر خان علیل صاحب ده، دا د موږ دومره یو غټه مټه ده د شاعري. بالکل بالکل. خو دی به شاید د ما اواز به هر وي خامخا، یا به څوک ورته ووایي دا، ځکه چې یاري دوستي مو د سره ډېر شات لکه بالکل زه د کشر یم چې مطلب ده چې داسې شاعري چې مې چې کیسې نو فورا ما ته وایي چې داسې مه کوه. خو د ده شاعري داسې ده چې مشکله ډېره ده. زه موږ ډېر په مشکله باندې په پیاږو، بلکې بعضې شعرو لپاره دلته موږ پوښتنه کوو چې دې څه مطلب ده. تاسو دا شعر وایئ، تاسو دا خبره ده. نو بیا به دی وضاحت راته کوي. او د درد صاحب په شاعري چې دا یو کمال ده چې هغه سلیسه ډېره ده. صحیح. او خپله لهجه د ډېره زیاته استعمال کړې ده. اورېدونکي وقتاً فوقتاً د شاعر کلام په خپل آواز باندې اورېدل غواړي، چونکې موږ سره هم دلته کتابونه دي تاسو پراته وي، نو موږ یې وایو بار بار پروګرامونو چې خو هغه الفاظ، هغه د زړه آواز چې د شاعر وي، الفاظ د ده او آواز د ده چې دی په خپل آواز وایي په خپلې زبان باندې، نو هغه بیا ډېر زیات خوند کوي.
بل خو به زه وایم چې اورېدونکو ته بیا نوی غزل ووایم دا نوی داسې لږ کې زه کوشش دا کوم چې د کتاب ډېرو خلکو کتلی دوم کال ده نو بیا ښه دا وي چې سړی نوی د غزل مطلب ده چې ځکه مې وخت نه تېرېدو جادوګري په کار وه ځکه مې وخت نه تېرېدو جادوګري په کار وه د ژوند بازار کې رویه هم بازاري په کار وه ډېر ښه ځکه مې وخت نه تېرېده جادوګري په کار وه د ژوند بازار کې رویه هم بازاري په کار وه بې ادبي دې معاف وي ځکه په یو ځای نه شولو بې ادبي دې معاف وي ځکه په یو ځای نه شولو چې ما یاري غوښته او تا دکانداري په کار وه بې ادبي دې معاف وي ځکه په یو ځای نه شولو چې ما یاري غوښته او تا دکانداري په کار وه او زما یاران پوهېدل زه په یاري نه پوهېدم زما یاران پوهېدل زه په یاري نه پوهېدم یاري سره سره بلا دا کاري په کار وه زه پوهېدم زما یاران زما یاران پوهېدل زه په یاري نه پوهېدم یاري سره سره بلا اداکاري په کار وه دا چې مو څومره وینې توی شولې په کار داسې و په کار داسې و چې دا مو خپله توی وی داسې جواري په کار وه دا چې مو څومره وینې توی شولې په کار داسې وه چې دا مو خپله توی وی داسې جواري په کار وه مقصده چې صاغره تاله چې په دې وخت کې یاري په کار وه صاغره تاله چې په دې وخت کې یاري په کار وه صاغره تاله بیا عهده ده مداري په کار وه په آخر چې چونکې پروګرام وخت ډېر کم پاتې ده په آخر چې خپلو شاعرانو ملګرو ته چې څوک د موږ د آواز اروي د ادبي ستوري پروګرام اروي او د اقبال خان صاغر د آواز نیغو ته یو پیغام ورکړه اول خو شاعرانو دپاره دا پیغام ده شاعران خو ټول د موږ سرګلان دي که هغه کم عمر دي که هغه موږ زاړه شاعران دي که موږ نوي شاعران دي که هغه شاعري یو ګوشي شاید څوک په لږ کمزوري کوي څوک پیشه کوي خو شاعر سړي ته د سړی په درانه نظر باندې ګوري دا د معاشرې او د قوم سترګې دي شاعري پسې خو چونکې شاعرانو ته پیغام پورې چور حد پورې خبره ده نو زه دا وایم چې شاعر سړی دی شاعري د آدابو دایرې چې کوي درانه شاعري دی کوي پاکیزه شاعري دی کوي دی د دوره درانه الفاظ دي مې لکه څرنګه چې ما خبره ته وکړه چې ما خوښې شاعر درد صاحب ولې ده ټیک شوه دا په دې وجه چې د شاعري پاکیزه ډېره ده ډېر صفا ټکي استعمال کړي دي نو ځکه چې شاعر سړي پسې قومونه اوړي ته تاریخ وګوره شاعر پسې زمانې اوړي قومونه پسې اوړي پیغام شاعرانو ورونو ته دا ده چوره د دو وس نه کېږي مطالعه دې زیاته کوي نورو درنو غټو شاعرانو سره دی چینېږي نشیستانو چې دی چینېږي دی د درومي مشاعرې ته دی درومي هغه دی اټینډ کوي خامخا دې سره به د ذخیره الفاظ زیاتېږي یو نوی سوچ به راځي نوی خیال به رادرومي چاپېرچل باندې به د مطالعه زیاتېږي د حدودار به زیاتېږي او دا غټ پیغام چې کوشلې او درانه شاعري دی کوي چې په معیار پوره دي اچرنګه د دې نام ادب ده د آدابو دایرې چې کوي اقبال صاحب ډېره شکریه ډېره مننه چې تاسو خپل وخت وباسه او موږ د ادبي ستوري پروګرام ته تاسو وخت راکړه او موږ پروګرام موږ سره سرته ورسول زه یو د زړه تله او د اف ام لکي 88 نه او خپل اوریدونکو له طرف نه تاسو شکریه ادا کوم ګران اوریدونکو ادبي ستوري پروګرام ټیک 3 بجې نه واخله تر 4 بجو پورې وي نو دا غنټه دا یو غنټه پروګرام سر تر سیږي دغه پروګرام چې ادبي ستوري پروګرام چې بیا بلې جمعې ته 3 بجو نه واخله 4 بجو پورې به میزبان ګلخان ګل تاسو په خدمت کې یو نوی شاعر سره حاضرېږي هغه وخت پورې خپل میزبان ګلخان ګل ته ادبي ستوري پروګرام چې ورکوي اجازه بیا به ملاقات کیږي د جمعې ته هغه وخت پورې په مخه مشه د خدای